بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. د خوشحال خان سیریز په اول اپیزود کې مونږ د ستاسو په خدمت کې د یوسفزیو او د مغولو ترمنځ د ښو تعلقاتو تاریخ بیان کړی و. بیا په 1581 عیسوي کې د یو تحریک په وجه دا تعلقات خراب شول. دا تحریک یا غورځنګ د روشانی غورځنګ په نوم یادیږي. روشانی غورځنګ یو غیر معتصبه او غیر فرقه پرست صوفي اصلاحي غورځنګ و چې په 1400 عیسوي کې د یو پښتون جنګیال شاعر بایزید پیرروخان لخوا تأسیس شو. بایزید پیرروخان د وزیرستان یو پښتون جنګیالی شاعر، صوفي او انقلابي مشر و. پیرروخان پښتنه قومونه سره راټول کړه چې د اکبر بادشاه د دین الهي مقابله وکړي. دین الهی د مغل بادشاه اکبر یو نوی دین و چې هغې په 1582 عیسوي کې بنیاد کېښودلو. دین الهی کې اکبر بادشاه مختلف مذهبونه یوځای کړه. مختلفې عقیدې یې د برصغیر مختلف مذهبونو اسلام، هندو، زرتشت، عیساییت، جین مت وغیره وغیره نه راواخیستې او یو نوی دین یې جوړ کړو. د دې دا مقصد و چې د خپلې بادشاهۍ دپاره د مختلف مذهبونو مرسته راته میلاو شي. چې د پیرروخان روحاني او دینی هویت د پښتنو په لویه برخه کې خورېدو، نو اکبر بادشاه په مذهبي مبارزه کې مذهبي شخصیتونه شامل کړل. په دې کې د بونیر مشهور پیر بابا یعنی سید علی ترمذي هم شامل و. کله چې اکبر بادشاه د دین الهي اعلان وکړو، نو بایزید د خلاص بغاوت بیرغ پورته کړلو. په 1581 عیسوي کې یوسفزیو او مندړانو د مغولو په وړاندې بغاوت وکړو او د پیرروخان د روحاني غورځنګ کې سره یوځای شو. همدا وخت و چې د یوسفزیو او د مغولو خپله کې خوشګوار تعلقات خراب شول. خو د یوسفزی لښکر د کلوخان په سپهسالارۍ کې د اکبر لښکر ته یو غټه ماته ورکړه. په دې جنگ کې د مغولو 8000 فوجیان قتل شو. هم دې جنگ کې د اکبر بادشاه یو خاص جرنیل او مشیر بیربل هم قتل شو. د اکبر په ټول دوران سلطنت کې دا په ټولو کې غټه ماته وه. خو په دې دوران کې پیرروخان د مغولو په یو حمله کې د ټوپي په مقام قتل شو. مغولو په دې حمله کې پیرروخان سره سره د هغه ټول زامن ووژل. یوازې د هغه تر ټولو وړوکی زوی پیر جلاله ژوندی پاتې شو. هغه وروستو د مغولو په وړاندې وسله پورته کړه او د روخان د غورځنګ نوی مشر شو. د دې نه پس په 1578 عیسوي کې مغل جرنیل مان سنګ په سپهسالارۍ کې یو غټ روحاني لښکر ته ماته میلاو شوله. همدې ماتې د روحاني غورځنګ ملا ماته کړله. اگرچه د پیرروخان مریدانو د پیرروخان د مرګ نه وروستو دا غورځنګ تقریبا 100 کاله پورې ژوندی وساتلو، خو زور یې په دې جنګ کې داسې مات شولو چې مغولو ته یې ډېره سردردي نشوه ورکولی. مغولو د پیرروخان مریدان قید کول او نیول شروع کړل او ډېر یې پکې قتل هم کړل. اگرچه مغولو روشاني غورځنګ د بیخه وایستو، خو بیا هم د یوسفزیو په شکل کې دایمي خطره او سردردي ورته موجوده وه. د دې خطرې کمولو لپاره اکبر بادشاه د اردو یوې محاورې په مصداق چې لوها لوهې کو کاټتا ہے د یوسفزیو سرکوبي دپاره د خټکو یو جنگجو سرتیر ملک اکوړ خان خدمت حاصل کړل. لکه څنګه موږ تاسو ته د خوشحال خان خټک سیریز په اول کیسټ کې ویلیو چې اکبر بادشاه د ټرنک روډ حفاظت ذمہداري ملک اکوړ خان ته ورکړې وه، نو یوسفزیو او د خټکو ترمنځ تعلقات خراب شول. د اکوړ خان د مرګ نه پس د خټکو مشر یحیی خان جوړ شو.
د یوسفزو باندې آباد کلی مصری کوټ بالکل د سرای اکوړ سره نږدې پروت و. همدې کلي نه به یې په ټرنک روټ حملې کولې. چې کله دا مسله زیاته شوله نو یحیی خان خپل طاقت ښودلو لپاره د یوسفزو په کلي حمله آور شو. د دې حملې په نتیجې یحیی خان د مصری کوټ نه د یوسفزو په ویستلو کې خو کامیاب شولو، لیکن ځان له یو داسې دښمن وکتلو چې هغه هیڅ چرې د ماتې منلو ولا نه و. ګوکې د مغولو سره د اتحاد په وجه خټک ډیر مضبوط و، خو یوسفزي به ورته هر وخت په مثال د یوې خطرې په سر ولاړ و، ځکه چې اوس یوسفزیو مغل پرېږدول او د خټکو سره په دښمنۍ شول. همدارنګ به مغولو غوښتل چې ټول پښتانه به یو بل سره جنګول. د دې فایده دوی دا اخیستله چې په دې طرف باندې دوی له داسې دښمن پیدا نشي چې دوی نه په تخت قبضه کولو ته جوړ شي. د یحیی خان وفات نه پس د هغه زوی شهباز خان خټک د قبیلې مشر جوړ شو. شهباز خان خټک د مغول فوج یو ممتاز او بهادر سپاهی و. شهباز خان د یوسفزۍ قبیلې خلاف ډیر جنگونه کړي وو. دا هغه وخت و چې د پښتنو قبیلې به په خپله کې په اتفاق نه وې سره او یو بل سره به یې جنګونه کول. دا مسله په پښتنو کې اوس هم شته چې په خپله کې په اتفاق نه وي سره او یو بل خپې وهي. د مغل فوج سره په ډله کې شهباز خان دومره بهادرۍ سره وجنګېدو چې ورته د تلوارباز لقب میلاو شولو. په دې وخت کې یوسفزیو قبیله یو ځل بیا د یو بهادر لیډر ملک باکو خان یوسفزۍ په سلارۍ کې کټه شوله او د دواړو قبیلو ترمنځ یو غټ جنگ وشو. شهباز خان خټک په 1441 عیسوي کې د یوسفزیو قبیلې خلاف هم په دې جنگ کې قتل شو. د شهباز خان د قتل نه پس څوک د خټکو قبیلې مشر جوړ شو. دا معلومات به موږ د خوشحال خان خټک دریم اپیسوډ کې د ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو په وخت تاسو ته رسیږي. زموږ ویډیو لایک کړئ او کمنټس کې خپل قیمتي رائے اظهار وکړئ. دوستانو عزیزانو، راځو به د نوي اپیسوډ سره. تر هغې الله په امان.